پرېږده اشرفه زه دې پرېږدم خو په دې شرط چې ته به د ګل رحمان پته لګې چې څه شو. وای خوږه مخې نه مې ګل رحمان خو دلته هم نشته. ما پسې ګرځې. ته راغلې. بیا دې غونډه خپل ټول کسان راټول کړي وي ولې چې دې اوس ښه کلو جنګ جوړولو والی. زما یقین نه راځي چې زما په خپلو کسانو کې غداران دي او ما ته پته هم نشته. ګل رحمان ما سره دوکه وکړه او بیا یې زما کسان هم ځان ته واړول. که په دې بقایا کسانو کې نور غداران وي نو د اوس نه لاړ شئ. زما درته اجازت دی که وروسته څوک هم وتښتېدل نو ګورئ خیر به نه وي. اوس ټول خواره شئ او په ګل رحمان پسې وګرځئ چې هغه چېرته دی. ما لکه د هر ځای نه یې ګل رحمان را پیدا کړې. دا غونډه ولګي او خپل ټول کسان په ګل رحمان پسې ولګوي. دی خوا ګل رحمان ته خپله ښځه میلو شي نو هغې خاریې ته لیږي. ګل رحمانه ته ما داسې یوازې څنګه لیږي؟ تم راځه که نه بس دا کلي پرېږده. نه زه داسې نشم درتلی. زه به دا کلي د دې ګند نه صفا کوم او چې تر څو ته په ځای شوې نه یې نو زه سم نشم کولی. هلته خاریه کې به درته زما ملګري انتظار کوي. ته ورله ځان ورسوه. نو ګل رحمانه هسې نه دا خلک تا مړ کي بیا به زه یوازې څه کوم او ما ته به څنګه پته لګي چې ته کم ځې؟ زما فکر مه کوه. ما ته اوس څوک سم نشي ویلی. زه چې دلته نه کار را ختم کم نو بیا به زم درشم او تا سره به رابطه کیم. زه ته اوس ګاډي ته وخیجه او لاړه شه. ګل رحمان ولګي او خپله ښځه د دې کلي نه رخصت کي. ګل رحمان ته هغه قسم ولاړي کم چې د سره ملګری شي. د خیره اوس زما اوږې سپکې شوې. اوس وایه کو بسا تا سره څه پلان دی؟ ګل رحمانه دا غونډه مونږ یوازې نشو ختمولی. دا به مونږ ته ډېره ګرانه شي. دې دپاره به د کلي خلک راټولې چې هغې هم تا سره شي. د کلي خلکو باندې زما یقین نشته چې ما سره به شي خو زه به پې خپل کوشش وکم. ته راځه چې لاړ شو زه خلک راټولوم. ګل رحمان او د ده ملګرې پخه اراده وکړي چې دا غونډه به د دې کلي نه ختموو. دی خوا غونډه ګاډي کې خپلو چمچو سره راختایي او دی راشي د هغه بابا هوټل ته ولې چې بابا د ګل رحمان ملګری وي. دا غونډه ولګي او هلته ټول بېګناه خلک ولي کم چې د بابا هوټل ته راغلي وي. دا غونډه په بابا دهشت وغورځوي او بیا ورله خواله راشي. وایا بابا ګل رحمان چرته دی؟ د ګل رحمان ټکانه راته وښایه. صیبه زه د ګل رحمان نه څه خبر یم؟ د هغه خو وخو شو ما نه راغلم نه دی.
بابا کیسې راته مه کوه خو صفا صفا ووایه ګل رحمان چرته دی کني خیر دی نشته صاحب خدای شته که راته پته یي زه درته د ځانه څنګه ووایم چې هغه چېرته دی هغه به ما نه پې راوړل اوس یې ډېر وخت وشو نه دی راغلی خلکه ته داسې نه پوهېږې دا غونډه ولګي او دا بابا ومولي او مړی کی دیخوا ګل رحمان د کلی خلک راټول کړي وي او هغې نه د مدد اپیل کوي تاسو ټول ما دې خبرې له راټول کړی چې هغه غل را پیدا شو کم پسې چې مونږ ټول ګرځېدو هغه یو خونخوار درنده دی او دې کلي کې قتل و غارت هغه جوړ کړی دی تاسو ما سره شئ چې دا سړی لرې کو ګل رحمانه مونږ ستا مدد څنګه وکړو دا سړی ډېر خطرناک دی ورشه تاجبر هوټل والا ځای کې پرون بلا مړی کړي دي مونږ د ده مقابله نشو کولی نه نو دی خو مونږ داسې نشو پرېښودی ځکه چې دی خو به دا خپل ظلم او جبر جاري ساتي ګل رحمانه مونږه خو فیصله کړې ده چې دا کلی به پرېږدو زمونږه تا ته هم دا مشوره ده چې بس تم دا کلی پرېږده مونږ د دې سړي مقابله نشو کولی داسې کار دی ګل رحمانه چې زه ستا دومره مدد کولی شم چې ایس ایچ او صاحب ته خبره وکړم هغه سره ته میلو شه او ورته ځای وښایه چې ریټ پې ووخي باقي مونږ دې جګړه کې نښلو نه دې خبره کې به درته مونږ پاتې راشو ټیک ده جي ما خو د دې کلي خلک ډېر غیرتي او پښتانه خلک دي خو دلته لوبه بدله ده اوس راته پته ولګېده چې دا غونډه دلته کلو غونډه ګردي څنګه کوي ستاسو د راټولې ډېره مننه ګل رحمان ډیر مایوسه د دې ځای نه لاړ شي ولې چې څوک یې مدد ته تیار نه وي بیا په سبا ګل رحمان او د دغه ملګري دواړه راشي د غونډه هغه ځای ته او دې دا جنګ اوس په خپله کول غواړي سوچ پې وکړه ګل رحمانه یا هار دی یا پار ته بېغمه شه الله به خیر کي بس ته صرف ما کا ورکوه چې کله زه ګېرېږم نو ته به ما بچ کې باقي ما ته پته ده چې زه به څه کوم ټیک ده زه ورشه زه به خپل پوره کوشش کوم ګل رحمان ولګي او دغه غونډه علاقې ته ورشي دې خوا ورته دا ملګری هم ځان په ځای کي ولې چې دی به مدد کوي ګل رحمان خاموشۍ سره یو کس وجني او مخکې رواني او هغه ملګری د هلته نه کور کوي یو کس چې کوټې نه پریوځي نو دننه هغه یو خبر شي
دی چې کله د آخري کس مړ کی نو شاته نه پیغه یو کس راوځي. خلک ته راغلی او دغه ټایم دننه نه هغه غونډه هم راوځي ولې چې هغه هم خبر شي. ګل رحمانه نو لکه ته راغلی او تا خو زما ډېره غټه تباهي وکړه خو اوس تام خیر نشته. زه د مرګه نه یریږم خان ما ځان له د کپن غم مخکې نه کړی دی نن به یا ته او یا به زه یم. ښه چې دا خبره ده نو بیا ټیک ده ورشه لکه او دې ختم کا. صبر وکې خلکه ته مو راغلې غداره ستا جرت څنګه وشو چې تا ما له دوکه راکړه د دې انجام به ښه نه وي. ما تا له دوکه نه ده درکړې بلکې ما ستا نه د خپلې مور بدله واخیسته. تا زما مور مړه کړې ده. اوس دا جنګ یوازې د ګل رحمان نه دی بلکې زما هم دی. ورشه لکه او دې ړومبې ختم کا. دیخوا ګل رحمان پولیسو ته اطلاع کړې وي او هغې هم را رواني. د ګل رحمان ملګری ولګي او دا بل کس راوپرځوي. په تا کې دا لوبې پرتې وې او ما ته پته نه وه. دغه ټایم پولیس هملته رارسي او دا غونډه په موقع گیر کی. ځان قانون ته ولکه چې هیڅ حرکت ونه کړي. دا ته ښه نه کې انسپکټر صاحب وری د دې وردی نه به دې خلاص کړم. ته ړومبې د حوالت چپې وخوره بیا خیر دې ما د وردی نه خلاص کړه. دا پولیس ولګي او دا غونډه گرفتار کی او دغه شان ګل رحمان دا کلی د دې غونډه نه خلاص کی. هم دې سره دا کهانی ختم شي. ګرانو کتونکو کو ویډیو خوښه شوي نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.